السلام علیکم ګران اردوونکو د دالین د رادیو د بارانو خبرونو د پښتو څنګه ده نن د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه او د شنبه ورځ ده د سیمې او نړۍ خبرونه واوري ویاند ممتاز ولی یوسفزی د خبرونو سرټکی لومړي وزیر وایي چې حکومت د اصلاح اجرا او بدلون اصول ته بشپړه ژمنه لري. کابو اتیا هیوادونو استازي او لوی کمشنران د دسمبر په 9 نیټه په حیدرآباد کې د ROD مهمو ادارو لیدنه وکړه. په هیواد کې د کووډ-19 وبا د رغیدنې شرح 94.2 سره خښوې ده. د بنگلاديش په دیش بھشن 4 کې 90 جوړ شوی آسانی برابرولو ځای ته 1642 روهنګیان خلکو ډله ولیږله. ټرمپ د سومالیا څخه د امریکای عسکرو د پشا کولو امر ورکړی. سعودي عربستان وایي چې د خلیج شخړې حل نږدې ښایي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر ویل چې حکومت د اصلاح اجرا او بدلون اصول ته بشپړه ژمنه لري. د امریکای پان IIT لخوا جوړ شوی د 2020 میلادي کال د IIT سرمشریزې ناستې ته کلیدي وینا په کولو ښاغلي مودي وویل چې اصلاحاتو له هڅ څخه هیڅ سېکټور نه دی پاتې. نوموړي حکومت لخوا په یو لړ سېکټرونو کې کړي شوي مهم اصلاحات وړاندې کړل لکه 40 مرکزي زیارکښانو قوانین فقط په 4 قوانینو مجموعه کې ضم کول، په نړۍ کې ټولو لږ شرکتي مالیې شرح او 10 مهمو سېکټرونو کې تولیداتو سره مربوط ګټې رعایتي سکیم شامل دي. لدې کبله چې صادراتو ورسره سم جوړښت سېکټور ته وده برابر کړی شي. لومړي وزیر دا خبره څرګنده کړله نور د کووډ-19 وبا په ازمایښتي وختونو کې هم هند بې ساري پانګې اچونه ترلاسه کړې او د دې زیاتره برخه د ټیک په سېکټور کې راغلي. لومړي وزیر ویل چې زموږ د نن ورځې ګامونه به سبا زموږ سیارې ته بڼه برابر کړي. نوموړي ویل چې د کووډ-19 وبا څخه وروسته نظام به د بیا زده کولو، د بیا سوچ کولو، د بیا نوښت کولو او د بیا اختراع کولو وي. کابو اتیا هیوادونو څخه د استادانو او لوی کمشنرانو یو ډله د روانې میاشتې په 9 نیټه د حیدرآباد د ځنو پلټونکي او پرمختیایي ادارو لیدنه ترسره کړه. د بارانو چارو وزارت په هیواد کې د ځنو پلټنې او پرمختیایي کړي شوي کارونو په هکله باراني استادان آشنا کولو لپاره د لوړې کچې لیدنه ترسره او منظم کړي. خای چې د لوړپوړي شخصیتونه بھارت بایوټیک شرکت او بایولوژیکل شرکت وګوري کوم چې په هیواد کې د کووډ-19 وبا په باب کار کوي. امکان دی چې د واکسین تولیدولو او برابرولو کې د هیواد توان وړاندې کولو په لړ کې هم معلومات برابر کړي شي. د کووډ-19 وبا 10,600 او 2,500 نوي قضیو سره د هند ټول ټال د قضیو شمیر 8,211 ورسېده. د روغتیا وزارت ویل چې په تیر 4 ساعتو کې د 512 کسانو ژوند د لاسه ورکړ او لدې سره د مړ شوي کسانو شمیر 1,910,000 او 900 ته رسېدلی. اوس ټول ټال فعال پیښې 4,09,908 دي. له روغتونونو څخه په ښه کېدو د رخصت شوي کسانو شمیر 90,58,822 ته ورسېده. په تیر 4 ساعتو کې 22,533 کسان له روغتون څخه رخصت کړي شوي. د رغیدنې شرح 94.2 سلنه ته رسېدلې. د کوکس کډوالو له کیمپونو څخه د ځنو روهنګیا خلکو نوې ځای ته د لیږلو خپل پلان سره سم مخې ته پتلو د بنگلاديش حکومت پرون
بشن 4 کې نوې جوړ شوي د استوګنې ځای ته 1642 روهنګیا کسانو ډله ولېږله. په دې اونۍ کې نور 3500 روهنګیا خلک بشن 4 ته ولېږل شي او د بحري قواو په حواله رسمي خبر اژانس BSS تر مخې د روهنګیا خلکو په نوې ځای کې ځای پر ځای کول به په یو اونۍ کې بشپړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا خبره تایید کړې شوې چې لسره ځای پر ځای کول په بشپړه پر رضاکارانه کړی شوی. یاد وزارت ویل چې لسره او په نوې ځای کې دغه خلکو میشته کول د پراخ پلان یو برخه ده چې روهنګیا خلک بیرته ولېږل شي، کوم چې بنگلاديش لپاره یوازینی لومړیتوب دی. د امریکای ټاکل شوی ولسمشر جوین بایدن د لوړو دندو تر سره کولو لپاره د اوباما د وخت ادارې 2 چارواک غوره کړي چې کووډ-19 په وبا کې مرسته وکړي. په دوی کې جیف زینټس د سپینې ماڼۍ کورونا وایرس منتظم په توګه ټاکلی دی. د بایدن مشاور ویویک مورتی با لوی جراح په توګه بیرته خپله دنده ترسره کړي، خو ورسره لا لوی منصب سره چارې وشړي کله چې په هیواد کې کووډ په خپرېدو ده. له وایرس سره چاره په کولو په کوم کې چې 2 لکو او 4,000 څخه زیات کسان مړ شوي، ورسره سم دغه بحران له کبله اقتصادیات نړېدلي، نو د جنوري په 20 نیټه د دفتر چارې په سمبالولو د بایدن په لومړیتوبونو کې یو دا هم دی. پینټاګون ویل چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې 15 نیټې پورې له سومالیا څخه کابو ټولو امریکایي عسکرو د پشا کولو امر ورکړی. امریکا په هغه هیواد کې کابو 200 عسکر لري څوک چې د الشباب او داعش سره په جنگ کې د مالی ځواکونو کومک کوي. د امریکای چارواکو ویل چې ځنې عسکر به گاونډي هیوادونو ته ورستول شي کوم چې د پولې په اوږدو عملیاتو ته اجازه ورکوي. په اوسنیو تیرو میاشتو کې ولسمشر ټرمپ ورته امرونه خپور کړي وو چې په افغانستان او عراق کې د امریکای ځواکونو شمیر کم کړی شي. نوموړي ډېر وخت راهیسې د امریکای عسکرو هیواد ته بیرته راتلو لپاره غږ کړی او د امریکای لګښت لرونکو او غیر اغیزمن پوځي مداخلو باندې نیوکه کړې وه. ملګري ملتونه وایي چې د ایتوپیا د ټیګري سیمې په یو شمیر برخو کې دوامدار نښتو له کبله د کومک رسولو په هڅو کې خنډ رامنځته کیږي. کله چې ویل کیږي چې میلیونونه په شمیر خلک خوراکي شیانو او داروګانو کمښت سره لاس په ګریوان دي. د ملګرو ملتونو چارواکو یو ایجنسی ته ویل چې د جمعې پر ورځ هم لاسرسي ونشوله، سره لدی چې یو موافقه شوې وه چې د حکومت والکا لرونکي په سیمو کې بشري کومک بېله خنډ ورسیږي. پوځ په تېرې اونۍ کې د سیمه ییز مرکزي مکالې کې ورداخل شوی و او وویل چې د TPLF ډلې له ځواکونو سره د میاشتې اوږده انخته پای ته رسېدلې ده. خبر دی چې د زرګونو په شمېر خلک له ټیګري پیپلز لیبریشن فرنټ سره په جګړو کې وژل شوي، زرګونو په شمېر خلک بېکوره شوي او کډوال په بهیر کې په سودان کې ور داخليږي. په تایلند کې د فقید باچا بھومی بول ادولیاد جی د زیږیدنې ورځ په موقع یو شاهي فرمان وروسته په تایلند کې لږ تر لږه 10,000 بندیانو ته عفا کړی شوی او نور 2 لکو بندیانو د بند سزا کمه کړی شوې ده. پرون شاهي رسمي اعلان شوی چې شتون باچا مهاو جیرا لونګ کورن د شنبې په ورځ د خپل پلار د زیږیدو په نیټه په ګرد هیواد کې عفوې او عمومي بخښنې اعلان کړی. د برطانیې او د اروپا اتحادیې خبرې ترې کوونکو تجارتي خبرې ترې ځنډولي، لدې کبله چې خپل مشران راوبلي چې وقفه دې کمه کړی شي او په مسلو یو حل ته ورسي. له اروپا اتحادیې څخه د برطانیې انتقالي په شا کېدو موده د 2020 میلادي کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه پای ته رسي. د برطانیې ډیوډ فراسټ او د اروپا اتحادیې مایکل بارنیر پرون وویل چې هغوی به خبرو اترو لپاره
نوې انګیزه ترلاسه کولو لپاره مشرانو ته معلومات برابر کړي، کوم چې د پنځشنبې پر ورځ ناکام شوي وو کله چې لندن په بروسل تور پورې کړی وو چې نوې غوښتنې کوي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر وایي چې له قطر سره د شخړې نږدې بریښي کله چې کویت د امریکای متحده ایالاتو په مرسته د لانجې سرته رسیدو په لوري د پرمختګ اعلان وکړ. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یو ویډیو اړیکې د لارې یو کانفرنس ته ویل چې په تیرو څو اونیو کې مهم پرمختګ شوی او د کویت دوامدار هڅو لپاره مننه، خو ورسره د ولسمشر ټرمپ څخه هم ټینګ ملاتړ برابرولو تشکر. د امریکای متحده ایالاتو او کویت د شخړې د له منځه وړلو لپاره کار وکړو، د کوم په دوران سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر 2019 میلادي کال منځمانه مدیر حیثیت په قطر ډیپلوماټیکي، تجارتي او د سفر بندیزونه لګولي وو. د خبرونو پای. د نن سیاسي تبصره د هند او سورینام اړیکې په لوی لور روانې دي. لیکنا د پدم سنگ ژباړه پشپا کماری. هند له سورینام سره ډېرې نږدې او دوستانه اړیکې لري چې د کلتوري خلکو لخوا پیاوړي شوي او د هغه هیواد خلکو ته د هندي دوستورا د را رسیدو سره سم د دواړو ملتونو ترمنځ د اړیکو عمر 142 کالو ته رسیږي. د هند نژاد 2,10,000 تنو څخه ډېر د ختیځ اتر پردیش او بهار دي او ورسره شاوخوا 50 سندي کورنۍ چې په سورینام کې ژوند کوي. د هغه هیواد د اقتصاد، ملکی خدمتونو، ټیکنوکراټانو او د سورینام جامع کلتوري جوړښت کې د پام وړ مرسته کوي. د همدې کال په جولای کې خاغلی چندریکا پرساد سنتوکی چې د هندي نسله ده د سورینام د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د هند لومړي وزیر نریندر مودي خاغلی سنتوکی ته د هند اولس په استازیتوب مبارکي ورکړې و او سورینام سره یې د هند نږدې اړیکې تکرار کړي. خاغلی مودي وویل څه باندې 100 کاله د مخه د هند خلک سورینام ته لاړل او دا یې خپل کور جوړ کړ. نن ورځ د سورینام نفوس له څلورمې برخې څخه زیات هندي الاصله هلته ژوند کوي. سارنامي ژبه هلته یوه له عامو ژبه څخه ده چې د بھوجپوري ژبې یوه لهجه ده. هندوستان په دې کلتوري اړیکو ډېر ویاړ احساسوي. د هند او سورینام ګډ کمیسیون غونډې یعنی GCM په تړاو د 2019 کال په اپریل کې د هند د بهرنیو چارو وزیر له پاراماربو څخه لیدنه کړې وه او د هغه هیواد له ولسمشر مرستیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره یې دوه اړخیزې ناستې تر سره کړې. د سورینام هغه مهال مرستیال ولسمشر اشون ادهین په بنگلور کې د کال د ځوانانو پرواسی بھارتیه دیوس لمانځغونډه کې د ځانګړي میلمه په توګه رابلل شوی وو. د 2019 کال په جنوري کې د خپل سفر په جریان کې خاغلی ادهین د یو رسمي پلاوی په مشرۍ د هند له لومړي وزیر مودي سره دوه اړخیزه ناسته تر سره هندوستان سورینام ته د اوبو د پمپونو، د بریښنا د لیږد مزي، 3 چیتک الوتکې، د کریش اورګاډي، داوطلبۍ او ساحي تجهیزاتو د جوړولو لپاره د $9 ملیون په لګښت فلور کریډټ لاینونه چمتو کړي. د 14.5 ملیون په لګښت د هال لخوا تولید شوی د چیتک 3 الوتکې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د سورینام دفاع وزارت ته وسپارل شوی. د هندوستان ایکزیم بانک د 2019 کال په اگست کې د پیرودونکو کریډټ تر پروګرام لاندې پم د واګنینګن د پمپ سټیشن د بیا روغنې لپاره مرسته کړې ده. د هغه هیواد د کرنې وزارت د 8.4 ملیون پور یې هم چمتو کړ. په سورینام کې د هندي کلتوري مرکز په 1988 کال کې پرانیستل شوی چې د هندي ژبې، کتھک، یوگا او کلاسیک موسیقي په ترویج کې
کې خورا فعال دی. هغه د 2014 کال کې په سورینام کې د هندي ژبې د ودې لپاره د 9,500 ډالرو مرسته د 9,500 ډالرو په لګښت وړیا مرسته ورکړي. ځکه چې شاوخوا اتیا هندي ښوونځي د سورینام په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي. هر کال 2 سورینامي زده کوونکي په آګرا کې د کوندریا هندي سیستم کې هندي زده کوي. سورینامي زده کوونکي هم د ICCR د مختلفو سکالرشپ سکیمونو کې ډیره علاقه خوده او دا مهال یو محصل په هند کې د آیوش سکالرشپ لاندې بام کورس دا کړی کوي. د هند او سورینام د ګډ کمیسیون اوما ناستا یعنی GCM د ولایت د بهرنیو چارو وزیر خاگلی وی مرلی دھرن او د بهرنیو چارو وزیر د سورینام جمهوریت د نړیوالې سوداګرۍ او همکارۍ وزیر او سفیر البرټ آر رامدین په مشرۍ په دې اونۍ کې په حقیقت کې ترسره شو. بحثونه د هندستان او سورینام دوستانه اړیکو د شالید پر وړاندې د تودوخې په فضا کې ترسره شوي. دواړو وزیرانو د سیاسي خبرو اترو ژور کولو، دوی اړخیزې اړیکې بیا کتنې، د سیمایز او سو اړخیزو همکاریو په اړه د نظر تبادلو کې د دې میکانیزم اهمیت باندې ټینګار وکړ. دواړه خواوې په رضایت سره یادونه وکړه چې د هند او سورینام اړیکې چې قوي کلتوري او تاریخي دي د خواخوږۍ او په لوړه کچه د تفاهم او یو شمیر مسلو په اړه د نظرونو تبادله لخوا په نخښه شوي. وزیرانو هوکړه وکړه چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې دوه اړخیزو اړیکو ته نوي تحریک اضافه کړي. په هدف یې د تخلیقي صنعتونو رامنځته کولو، روغتیا، د درملو دودیز سیستم کرنې، قانونو، انرژي، دفاع، کلتور او فرهنګ، ښوونه، د قونسلګرۍ همکارۍ او پراختیا ملګرتیا، د خلکو اړیکو ته د خلکو پیاوړتیا او نورو برخو کې همکاري ده. دواړو وزیرانو د سویل همکاري په روحیه کې د کریډټ لاینونو د ګډون، د مرعاتو شرایطو لاندې د پراختیايي پروژو ترسره کولو اهمیت ومانه. دوی یادونه وکړه چې د سورینام سره د هند پرمختیايي ملګرتیا د بریښنا تولید او لیږد شبکې، عمومي روسنې او اوبو رسولو په شمول پراخه سیکټرونه پوښلي. دوی په پایپ لاین کې د پروژې لومړی پلی کېدو ته سترګې په لار دي چې هدف یې د انرژي امنیت، د انرژي موثریت او د سورینام انرژي ترکیب کې مرسته کول دی. وزیرانو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د ریفورمونو په ګډون په نړیواله کچه د متقابلو مرستو د ورکولو ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي. دواړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د ګډ کمیسیون د میکانیزم له لارې به د دوه اړخیزو اړیکو د لا غښتلي کولو او پراختیا په موخه په بیلابیلو مسایلو له سره ګډ کار ته دوام ورکړي.